1402 کال د اتمې میاشتې د عقرب د میاشتې 19 نیټې سره سمون کړي. نن په تقریبا په 2 بجو او 11 دقیقو باندې د احمدشاه بابا په مینه کې یعنې ارزان قیمت یو ترافیکي پیښې له وجې نه چې 2 ماشومان د دې پیښې له کارټپیان دي او شدید زخمیان دي. هغه روغتون ته ورسوي دي. په نتیجه کې دغه کوملا ډوله موټر چې څلورې پلیټ ده په دغه ځای کې اوښتی دا د ډریور د ناپامۍ یا د بېغورۍ له وجې نه. دلته یو څه عیني شاهدان دي، له دوی نه به هم پوښتنه وکړو. دغه ملګریا اوس به د پېښې له عیني شاهدانو نه هم پوښتنه وکړو. پېښې عیني شاهد یعنې په هغه وخت چې دغه پېښه کېده دلته موجود دا پېښه په کوم ځای کې وشوله؟ نږدې د پایه چې د پایه کومې پایه کې؟ ته کامره ور اوله پایه دا اوله پایه زرن چې زرن شاته هغه ځای کې ښه دا په څه وجه رامنځته شوله دا پېښه؟ دا ګاډی را روانو کوچنی هلته ولاړ ګاډي سرعت ډېر وو. هو ګاډي سرعت ډېر وو خو دا یو را واوښتی بل هلته ولاړو. 2 کوچنیان ول. هو دی چې دی د بلاکوه ډېر ډېر نږدې روان و. ښه دې خوا ته دا موټرونه نږدې روان وو. نو دا ګاډي بیخي نږدې را هغه یو کوچنی وواهه. هغه چې راوښتې دا پښه مخ ته کړه دا ګاډي والا چې ووهلی او پورته چې پورې درې ملاک ملاک سره بیا ګاډي والا بیا ووهلی. کوچنی 2 ځلي وواهه او بل کوچنی بچ شو. هغه خو راواښتی ما سره ولاړ و. هغه کوچنی ما سره ولاړ و. دا یو چې ووهله هغه تقریبا ډېر کشاله سو په سړک باندې. کشاله څه سر یې دغه سره ولګېد. او دغه موټر د پیښې په وخت کې چپه سو او که له هغې نه وروسته چپه سو؟ هغې نه وروسته چپه سو. مخته را روان کوچنی وواهه. کوچنی یعنې کوچنی تقریبا 50 متره مخکې وهل سوی ده. هو هلته ووهل چې دی را روان ده که نه دا شټرینګ یې دغه یې کوی بس یو دم دا سیمټ سره ولګېده بس راواړ. یعنې دې ډریور قصدن دا موټر چپه کړی ده. صحیح صحیح په کوچني د وهلو په وجه نه ده چپه سوی ده. درسته ده. بل کوم عیني شاهد ولیده؟ نه دلته هېڅوک نه یو کوچنی یو زه هم بس دواړه ولاړ. صحیح خیر اوسې ملګري خیر اوسې.